د 402 کورنیو او هستوګنیزو ودانیو ویجاړېدل. هزینه کرده بودم. هزینه تقریبا 4 لک دلار. نگاهی سومیش است که چپا کردیم کارش تمام از بخیر. دغه ساحې ټولې دغه د چې ویجاړېږي او اگه اسکواتور آمد امی دیوالا و یاره کسایی که خراب نکرد و دوباره چپا کرد. هیچ جای از خانه تان نمانده دیگه کلا تقریبا. کلا رفته. کدام مخالفت چیزی نداریم، خوش هستیم به سرک رفت. که هر جایی که میریم تخریبات که صورت میگیره مردم راضی هستن. ان شاء الله خدا کنه که شفاف باشه بهتره. فضل خدا امنیت ما بخیر تامین خوبش. خوب. درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې ګورئ زه نن د پارک ملي په سیمه کې ولاړ یم. دا سیمه دقیق د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته مخامخ آباده شوې ده او دلته د کابل ښاروالۍ له لوري د تخریب چارې پیل شوې دي. دا سیمه په دیر کې استملاک شوې وه او اوس یې د تخریب یا د ویجاړېدلو کار جریان لري. دلته په همدې ساحه کې چې ډېره کوچنۍ ساحه ده، تقریبا 402 کورنۍ تجارتي مرکزونه او هستوګنیز کورونه په تخریب کې راغلي او بشپړ ډول به ویجاړېږي تر څو پورې د سړک د جوړېدو لپاره دلته زمینه برابره شي. زه هم کوښښ کوم چې له دلته د سیمې له اوسېدونکو سره د دې تخریباتو په تړاو باندې خبرې اترې ولرم تر څو پورې وپوهېږو چې دلته اصلي موضوع څه ډول ده، څومره کورونه په تخریب کې تللي او دا خلک له څومره ستونزو سره مخامخ دي او څنګه دوی کولی شي چې د ښاروالۍ په همکارۍ باندې دغه ستونزو ته پای ټکی کړي. ورځو خپرونه پیل. درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې ګورئ دغه سیمه د شارک ملي په نوم باندې یادېږي او ډېرې لوړپوړې ودانۍ دلته په تخریب کې تللي دي. که وګورئ ډېرې لوړپوړې ودانۍ دي. یوازې دغه ودانۍ نه ده، د دې څنګ ته دغه ودانۍ هم په استملاک کې راغلې ده. دا هم د ښاروالۍ په نقشه کې راغلې ده او ویجاړېږي به. وړاندې هم چې وګورئ ډېر زیات کورونه ویجاړ شوي دي او لا اوس هم ورونه لګیا دي، کارونه پر مخ باندې وړي. خو یوه پوښتنه دا پیدا کېږي چې دغه کورونه چې دلته ویجاړېږي دوی ته عوض ورکول شوی دی او که نه دی ورکول شوی، ځکه دلته ډېر زیاته سرمایه‌ګذاري شوې ده. ډېری کورونه چې دلته اوسېږي یا تجارتي مرکزونه دي نو هغوی ډېر زیاتې پانګونې کوي. کوشش کوم دغه ورونو سره وغږېږم چې دلته کورونه لري، تجارتی مارکتونه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. خوب هستید؟ شما مانده نباشید. خوب هستید؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستید؟ قربانتان زنده باشید. نامتان بدر؟ عبدالعظیم. عبدالعظیم. از شما؟ عبدالولی. برادر هستیم. خوب بسیار دیگه بله مالک همین منزل هستیم. دیگه چقدر وقت میشه این ساختمان را ساختین؟ 13 سال 14 سال میشه که اینجا. 14 سال. بله. چقدر هزینه کرده بودید؟ هزینه تقریبا 4 لک دلار. 20 کم 4 لک در حدود 20 کم شده 4 لک دلار. بازی ساختمان مسکونی بود، تجارتی بود چطور؟ تقریبا پایینش تجارتی بود، بالایش مسکونی. 4 فامیل زندگی میکرد. دیگه میتونه. فعلا هم در تخریب. فعلا در تخریب در استملاک رفته. و چقدر وقت میشد که مثلا احوال برتان داده بود یا اینجا استملاک صورت گرفته؟ خبر داشتین یا نه؟ برای ما گاگای وکیل صاحب گفته بود که اینجا امکان سرک میره، ولی به ما این ماه عمل معلوم شد که اینجا آمدن خط اندازی کردن. ما فهمیدیم که اینجا استملاک میشوه. خبر نبودیم که اینجا استملاک شده. بعد از اینکه معلومات پیدا کردیم مراجعه کردیم به ښاروالۍ کابل. دیگه تقریبا یک هفته یک نیم هفته پیش با ښاروال صاحب دیدیم، امروز ششتیم گپ زدیم، دیگه صحبت کردیم، استملاک شده دیگه. فعلا در تخریب است. فعلا در تخریب است. و چی میگن که اینجا سرک ساخته میشه؟ میگن که یک سرک به طول 30 متر
و طول 4 کیلومتر و عرض 30 متر 30 متر. ساخته میشه. و از شما ساختمانتان چند متر مثلا در تخریبات تقریبا از ما 15 متر خود ساختمان میه، 15 در 25 خود ساختمان میه دیگه. در حدود 3 متر هم بیشتر هم یک اولی دیگه داریم در اونجا میره دیگه. 4 بسمه زمین ما میره همراه می ساختمان. یعنی کلا همین ساختمانی که فعلا پشت سر فعلا ماست هیچ نمیمونه کلش میره. $4 که مصرف کرده بودیم. دیگه فعلا چهاربال صاحب همراه ما وعده داده که ما مصارف تانه میتیم. خب دیگه دوسیه ما را بردیم امروز از نایه انتقال کرده به شهروالی کابل. دیگه ببینیم اونا چه تصمیم میگیرن. فعلا برای ما معلوم نیست. ان شاء الله تصمیم بگیره که بخیر شما باشه، بخیر همین بله مردم بله باشه. بله بله ما بر رفتن سرک خوش هستیم. شهر ما خوبش میشه، وطن ما آبادی میشه. دیگه کدام مخالفت چیزی نداریم، خوش هستیم به سرک رفتن. واقعا اما مردم که دولت همراه ما همکاری کنه، ان شاء الله مصرف ما را بده، هیچ مشکل نیست. تا جایی که ما خبر داریم و هر جایی که رفتیم تخریبات که صورت گرفته و استملاک که صورت گرفته، شهروالی هم که وعده داده یعنی با وعده خود پایبند بوده، یعنی تونستن وفا کرده. ما هم انتظاری از این میکشیم که دیگه بعد ما هم انتظاری از این میکشیم که شهروالی کابل محترم جناب شهروال صاحب وعده که ما داد و مو وعدهش وفا کنه. ان شاء الله شاید این ما را ببیند. خب این همسایات هم تقریبا 3 منزل خانه است. بله بله 3 منزل این تقریبا 3.5 منزل است. هایی هم ده تقریبا است. کلا نمی منطقه لب سرک هر چیز است. به نظر چند خانه تا تخریب رفته در این محل؟ در حدود 402 جایداد است. 402 جایداد. ما مردم که اینجا خانه دارن یا جایداد دارن کلا قواله دارن شرعی یا اسنادی؟ بله 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 چطور ندارن دیگه. ما اسناد شهرک داریم. چون که فعلا شهرک ها رفتین نمده بررسی. خود جناب شهروال صاحب ما توضیحات داد یک مقدار دیگه. زمین ها در بررسی است دیگه. تنها ما براتون مصارفتان میپردازیم دیگه. هر زمانی که سرنوشت زمین هایتون معلوم شد که شخصی اعلان میشه دولتی بود، ما اگر شخصی بود پول میپردازیم، اگر دولتی بود هیچ گپی نیست. خدا کنه که معلوم شه ان شاء الله پروسه شفاف باشه. فقط ما خواست ما نیست که پروسه شفاف باشه و می نمیست خواست ما. ولی مردم هم که هر جایی که میریم تخریبات که صورت میگیره مردم راضی هستن ان شاء الله. خدا کنه که شفاف باشه بهتره. به تضرر میشه زحمت کشیده این شفاف باشه بهتر است. فقط تاکید ما در شفاف بودن پروسه است. ان شاء الله که بتونید به حقتون بگیرید. خب برادر عزیز از شما میشنویم نظرت درباره امی آبادی. برادرتان خود گفت که مثلا $4 لک مصرف کردیم، از این موضوعات خود صحبت کردیم. نظر درباره آبادی این منطقه که سرک جور میشه چی است؟ فعلا یک بخش خود ما گفتیم که مثلا تخریبات است برای مردم یکم که متضرر شده، ولی فعلا هم که یک جایی که است دیگه باز آباد میشه، سرک ساخته میشه. هر جایی که سرک ساخته شده و سرکی که معیاری فعلا هم در شهر کابل که میبینیم سرک‌های بسیار معیاری. نظر درباره این آبادی چی است؟ والا نظر ما خوب است. آباد شه بخیر، سرک‌های معیاری آباد شه، شهر ما خوب شه بخیر، آینده‌های ما درست شه. بعد ما و شما دیگه مردم دیگه سر ما افتخار کنه که نه بدر یک شهر خوب آباد کنند پیشینه‌های ما. دیگه ما خیلی خوش هستیم از این. اگر دیگه چیز نباشه شاید همون نسل‌های آینده ما بگوید که بله سر بله سر ما همین بزرگان را توصیه میکنیم این تاریخ از براتون میمونه. با کل ما و شما به بخصوص کسایی در از کار هستن دیگه. توکل به خدا. مثلا یا ایجا زحمت کشیدن، ایجا هر چی نقص که کردن خوب ولی بازم سیزنشان باز به نسل‌های آینده. بله بله مادمن بدر شهر ما بخیر آباد شه، کل ما خوشحال هستیم. بسیار خوب. یک کس بگوید که از خارج بیاد که این وطن ما آباد است. آبادی دیگه این بصرت بخیر وطن ما آباد شه. امیر میخوایم از خدا. این منطقه فعلا که ما استاد هستیم تقریبا وزارت داخله هم هست. بله ما قبل از وزارت را جور کرده بودیم. وقتی که ما این ساختمان را جور کردیم وزارت نبود، اینجا دشت بود. خب امنیت این منطقه چطور است؟ شب و روز میتونن؟ فضل خدا امنیت ما بخیر تامین خوبش. شب و روز میبریم، هیچ مشکلی نداره. شما در امن زندگی کنید، ما زنده باشیم. کل ما و شما، کل افغانستان ما در امن باشه بخیر. ان شاء الله بخیر باشین. درنو لیدونکو د ورونو تاسو خبرې واوریدلې. په دې ودانۍ باندې $4 لک دوی چې موږ مصرف کړي دي او اوس په بشپړ ډول باندې دا په تخریب کې راغلی ده او دا به تخریبي ګولدي څخه وروسته به د سړک د جوړېدو لپاره زمینه برابرېږي. ځینې تجارتي مرکزونه
هستوګنیز کورونه لوړپوړې ودانۍ په دې تخریب کې راغلي دي چې تاسې په انځور کې هم لیدلی شئ او له دې وروسته چې دغه تخریبېږي دلته به د سړک جوړېدو لپاره زمینه برابروي. انځورونه ګوري بیا هم له تاسو سره درنو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ دلته پورته راوختلم او غواړم له دغه وروڼو سره خبرې اترې ولرم. دوی نو دلته کار یې نیولی دی او کار پر مخ وړی. السلام علیکم ورحمت الله. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام ورحمة الله خیر وبركاته. صحت دی ښه ده؟ شکر فضل متوجه اوسېږه چې ژوبل نه شي. څنګه یې ښه یې؟ شکر راري ده نوم دې څه خیر ده؟ نیاز محمد. نیاز محمد. نیاز محمد څو ورځې کېږي دلته کار کې لګیا دی؟ ولا بس نن مې اوله دغه استاد دلته ټیکهدار دی دغه کار یې نیولی دی راغلي ورسره دغه ګاډر ماډر وباسو. ګاډر ماډر وباسئ. او څنګه د روزموز باندې کار کوي تاسې؟ و موږ روزمز کار کوو. څو نفر یاستئ؟ څو ملګري یاستئ؟ موږ 4 نفر یو. 4 نفره. او څنګه کار هم دی څنګه روان دی؟ بس بیخي ښه دی. ښه ده؟ او راضي یاستئ کار نه؟ ولې خیر خوښ اوسئ خوشحاله اوسئ. زه کوشش کوم استاد سره دې هم یو څو بس خبرې وکړم. استاد سره خبرې وکړم. خوب هستین بیادر جان؟ سلام بیادر خوب هستی جناب جان صحت خوب قراری صحت تشکر خوب بخیر باشین. نامتان بیادر؟ باز محمد عظیمی. باز محمد عظیمی صاحب محترم چه وقت میشه که اینجا مصروف کار هستین تخریبات کار میکنین؟ بله ما در تخریب کاری هستیم دیگه یک هفته میشه که اینجا هستیم. خب یک هفته میشه. بله. یک خانه را گرفتین یا چطور؟ نه ما خب 5 خانه گرفتیم. خب دیگه این سومیش است که چپا کردیم کارش تمام است بخیر. انشالله کارش خود تمام میشه بخیر. چرا خشتش جدا میکنی یا چطور ترتیب از چی قرار؟ این خیلی رقم است. این 2 منزل بود ما 250,000 را خریدیم از صاحبش. خب دیگه گودرایش هم میفروشیم باز دوباره خشتایش هم دیگه صاف میکنیم رو میفروشیم. خب به این رقم کار است. یعنی شما کلا هم ساختمانش موادی که استفاده شده او رو میخرین دیگه؟ اونم رو میخریم خلاص. اجاره گپ میزنین که مثلا چند امیر میفروشین سر ما باز خودتون خشت جدا میکنین آهن جدا میکنین دیگه چیزا که استفاده شده او رو جدا میکنین؟ بله مکمل هر شیش جدا میکنیم پس به فروش میرسیم. بسیار. چند نفر که تان مصروف هست؟ اینجا خو امروز 4 نفر است. دین روز 8 نفر بودیم. دیگه بعضی روزای دیگه 4 نفر و 3 نفر میبودیم. یعنی معلوم نیست دیگه از چوک میارین کارگر چطور؟ از چوک میاریم دیگه بعضی اند ولوم است یگان شماره گکانی بگه پا است. دیگه اینجا کارگری باشه که تکره باشه که. زیاد خانه میبینیم از بسیار دورم از خواجه بغرا شروع شده. سری خواجه بغرا است دیگه تا تنگی ترخیل می سرک پروژه است دیگه. اوجم زیاد بیادر مصروف هستن تخریب میکنن دیگه. بله اوجم دیگه. کلشان هم تو اجاره میگیرن کار چطور؟ کلشان هم رقم میگیره دیگه از صاحب خانه میخره خانه هر چی که جور آمد کردن. باز بعد از تخریب کاری میکنن. چیزی میشه براتون؟ والا خوب است دیگه دیگان خانه 30,000 20,000 50,000 بعضی خانه است که موقع پس توان هم داره. یعنی تو گپ است. یعنی چقدر طول میکشه یک خانه را که تخریب؟ یک خانه دیگه یک هفته طول میکشه. یک هفته طول میکشه. همین خانه پخته کاری کی باشه. سخت هم است تخریب کردن. والا سخت هم است. مشکل داره. خیلی مشکل. مارتول و کلا گوی چیزا رو داشته باشی. چیز مجاز. عوام گرم شده دیگه. عوام گرم است دیگه. زنده باشین بیادر. سلامت باشی بخیر باشی بیادر. فقط یک لقمانان حلال که پیدا میکنم بیادرای ما بسیار تشکر. زنده باشین بخیر باش قربانتان زنده باشین. درنو لیدونکو تاسو دغه ورور خبري واوریدلې هم دلته مصروف دي کار تر سره کوي خپل او زه هم ډیر سخت زیاده خښتې دي او کلکې نه دي لګېدلي نو د ورزېدو امکان هم موجود دی. موږ هم کوښښ کوو چې ډېر په کراره باندې له دغه ځای څخه راوځو او راکښته سو. درنو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ ډېری وروڼه نو د تخریب په وخت کې دغه د چې ځان دپاره یې کار پیدا کړی دی. کورونه په اجاره باندې اخلي هغه تخریبوي. هر مواد چې په یو ودانۍ کې استفاده کیږي هغه نو جلا کوي. خښتې جلا دي همدا شان که نور مخروبه مواد دي. دلته نو یوه خبره دا هم ده چې د مخروبه مواد ځینې خلک د کورونو د ډکونو لپاره یا دغه کورونو د کوټو د ډکونو لپاره هم استفاده کوي. هغه هم نو دوی بیا کولی شي چې دلته یې بار کړي والته په بل ځای کې خرڅ کړي. د اوسپنو موضوع ده چې اوسپنې هم جلا کیږي نو یو کار دوی ته هم برابر شوی ده. خو یوه موضوع چې دلته د یادونې وړ دغه دا ده چې ډېری کورونه ویجاړ شوي دي. هستوګنیز کورونه د سړک نقشه پرې راغلې ده او دغه ساحې ټولې دغه د چې ویجاړېږي او د سړک لپاره د سړک د جوړېدو لپاره یو زمینه برابرېږي چې انشاءالله
هغه ورونه چې په ښار کې د ترافیکي ازدحام سره مخامخ یو له ګڼې ګوڼې سره مخامخ ان شاء الله چې دغه ستونزې به له دې وروسته حل کېږي. درنو لیدونکو تاسې انځورونه ګورئ د همدې تخریباتو د همدې سیمې بیا هم له تاسو سره یو. بیا هم درته ښه راغلاست وایم. لکه څنګه چې ګورئ زه د شهرکي ملي په سیمه کې ولاړ یم او دلته که وګورئ ډېری کورونه ویجاړ شوي دي او لا هم کار جریان لري. ډېری ورونه لا اوس هم لګیا دي د تخریباتو په هغه جریان باندې بوخت دي، کار کوي، لګیا دي. دلته یو ځوان سره ودرېدلم، دې سره غواړم خبرې اترې کوم. السلام علیکم ورحمت الله. خیر. خوب است؟ شکر بخیر باشی. زنده بخیری؟ زنده باشی. پشتو میفهمی؟ نه پشتو. خوب خواستی؟ شکر. زندگی بخیر میگذره؟ زنده باشی. نامه کی چیست؟ آرش. آرش؟ بله. آرش جان باشنده همینجا هستی؟ بله. همینجا خانه ماست. کجا خانه تان؟ در شهرک ملی اون بلند منزل خانه ما. او بلند منزل؟ بله. در تخریبات رفته؟ نه نرفته، فقط دمی اولی ما رفته در تخریبات. بله. اولی رفته؟ بله. چقدر وقت میشه دمیجا هستی؟ ما 1-2 سال میشه که 2 سال میشه؟ بله. خانه را خریداری کرده بودین چطور؟ خریدیم خانه را. بله. یعنی 2 سال میشه که آمدین در اینجا بود و باش دارن؟ بله. چی وقت استملاک صورت گرفت؟ چی وقت گفتن براتون که تخریبات شروع کنید؟ 1-3 ماه پیش گفته بود که تخریبات شروع کنه، کاراش در جریان بود. گفته بود که خانه را چپا کنه، گفته بود همین اولی را کسایی که خانهش مثلا که میره در سرک گفته بود چپا کنه خانه تانه. بعضی خانه هم هستن که کلن رفته در تخریبات؟ بله. خانه‌ای هستن که مثلا 3 منزل هم رفته در 4 منزل هم رفته در سرک. بیشتر خانه رفته در سرک. خب کی کار شروع میشه؟ خبر ندارین که چی میگن شهروالی که کی کار سرک سازی شروع میشه؟ بله گفته در خانه را که مثلا کمی ریگا خشتایش کلش ببریم منظم کنیم، کل چیزش باز شروع میشه. یعنی فعلا شهروالی خودشان کار شروع نکرده دیگه؟ شروع نکردن. خب این مردم خودشان شروع کرده دیگه؟ خودشان شروع کرده. امروز خود شهروالی یک اسکواتور آمد همین دیوالا و یارا کسایی که خراب نکرد و دوباره چپا کرد. بله. یا مردم خودشان نمیتونستن چپا کنن یا چی تو؟ میتونستن، خب وقت داده باشن مردم، گفته وقت داده باشن، باز مردم چپا نکرده بودن، باز خود شهروالی آمد دیوالا رو چپا کرد. میبینیم بیشتری از مردم که خانه دارن خانه در تخریب رفته، بیشترشان کارگر آورده. شما هم کارگر آوردین برای تخریب؟ کارگر آورده بود. خب باز خشت جدا میکنی یا چی تو؟ خشت جدا میکنیم، پس دیوال میکنیم. خب بس دیوال میکنیم در جایی که تا سرک که رفته دنمونجا پس دیوال میکنیم. زنده باشی، بخیر باشی، قربان، زنده باشی. چای بخورین که قربان، زنده باشین. درنو لیدونکو د ارش جان خبره تاسې واورېدلې. دلته نو که وګورئ ډېر ځای تخریب شوی دی، تقریبا تر 1500 مترو پورې دلته تخریبات ترسره شوي دي. لا هم ځینې ورونه لګیا دي تخریباتو باندې، کار کوي، کار جریان لري. ځینې ورونو کاریګر دلته اچولي دي، کار کوي. زه کوشش کوم چې له دوی سره هم خبرې اترې وکړم. یو څو انځورونه ګورئ، زه هم ورځم له دوی سره خبرې اترې کوم، ځکه دا ځای مناسب نه دی د تګ لپاره، چې کوم خدای نخواسته کوم مشکل پیښ نه شي. تاسې انځورونه ګورئ، له دغه ورونو سره هم خبرې اترې لرم. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. په همدې سیمه کې ولاړ یم چېرته چې تخریب ډېر په چټکۍ باندې روان دی. ډېری ورونه نو خپله کورونه ویجاړئ او اوس ښاروالۍ ماشینونه هم راغله، هغوی هم دغه کورونو دغه دیوالونه چې بیرون کوم پاتې دي احاطوي دیوالونه دي دغه ورانوي. دلته له ما سره څو ورونه ولاړ دي، له دوی سره به د دې تخریباتو په تړاو باندې خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر جان، بخیر. شکر. زنده باشی. نامتان چیست بیادر؟ بهادر. بهادر. باشنده همین محل هستی؟ بله اونجا خانه اونجا در پایان‌تر بود، کوچه 20 چپش
خراب کردن. چقدر وقت میشه در این محل هستین؟ یعنی 10 سال میشه. 10 سال. خانه را خریداری کرده بودین چطور بود؟ خریداری کرده بودیم. 10 سال پیش خریده بودین؟ 10 سال پیش خریده بودیم. چقدر خانه بود؟ چقدر زمین داشت؟ یک 5 خانه بود، یک بسپجای بود. یک 20 جای. یا دارایتان هم یک جای کتان بود یا نه تنها من بودی؟ خودم تنها بودم. امروز خواست بریم یک جا خریده بودیم. کی براتان خبر داده بود که مثلا اینجا تخریب میشه استملاک شده؟ همون تا میگفتن که سرک میره تا وقت رسمی ندادن که نه یک 2 ماه یا 1 ماه یا 20 روز شما باشین. همون تو میگفتن که سرک میره. استملاک نشده بود جایی که خانه مثلا تا جایی که میرفت این سر دیواره و چیز خط نوشته نکرده بود؟ خط نوشته کردن، گفتن این یک وقت یک پارچه براتون میته که در این پارچه وقت این است که 1 ماه بعد از 1 ماه یا 2 ماه باشه. نه هیچ او گپ نبود مثلا که پارچه بته که 1 ماه باشه. ما به امید اون بودیم که باش که اینا با ما یک چیزی میته که 1 ماه یا 2 ماه وقت دارن. به امید بودیم. یک دفعه گفتن که این هفته چپه میشه. ما یکی به یک خانه رو چپه کردیم، رفتیم دیگه چیز میته کشیدیم. حال خانه پیدا نمیشه. در یک جای در زیر خیمه سر شکر پالا کش کردیم، اونجا موندیم. خانه بسیار قیمت است. خود ماشم 8000 افغانی است. پشت خانه میگردم، خانه 10000 12000 پیدا نمیشه. هیچ جای از خانه تان نمانده دیگه کلا تخریب؟ کلا رفته. یا خانه از ما اون طرف هم نیمی اولی رفته از کسی. نیمی اولی رفته؟ نه نیمی اولی از دیگه کس. ما کجا رفته از کس دیگه هم رفته. یعنی به نظرت تا این محل که خودتان زندگی میکنید چند تا خانه در تخریب رفته؟ خودت که مثلا خبر دارین هر روز میبینین؟ اینا معلوم میشه دیگه. خانه زیاد است. 420 خانه است. چقدر است؟ خانه را که خریده بودین قوالهشان داشتین یا چطور؟ قواله داریم. باز میا که استملاک میکردن شما اسناد برش نشان دادین چی ثبت شد یا نه؟ اسناد چطور گرفتن خانه را متر کردن دیگه. توکل به خدا که چند میته و معلوم نیست که. تابال یعنی پیسه نداد؟ نه تابال شهروالی خو گفته که براتون عوضش میدین؟ تا کسی از طرف دولت کسی چیز نگفته که مقصد متر رو گاز کردن دیگه. باش که دما چی میته دیگه معلوم نیست. همون کسایی که آماده بودن اینجا که استملاک میکردن و چیز وعده نکردن؟ گپ نمیزدن، متر میکردن خلاص دیگه. به ما معلوم نیست، ما متر میکنیم. اسناد میخواست؟ اسناد چیزا رو تصمیم کردیم در وکیل و بردن در شهروالی دیگه. هر وقت که توکل به خدا دیگه چی وقت برای ما یک چیزی میتن دیگه او به خدا معلوم. خدا مهربان است و این هم که حالا مشکل است. یک دلسوزی دولت ما بکنه که برای کسایی که خانه دارن شکر بواره به خدا برشان داده خانه دارن سر مردم غریب دلسوزی کنن، یک کرایه خانه را کم پایان بکنن. یعنی بقدر از خدا اول از خدا میخوایم، دویم از دولت ما اگر دلسوزی یعنی بسیار یک گپ خوب زدی، گپ دل ما زدی. واقعا همین مشکل کل مردم دارن. یک چیز است که فعلا که در شهر کابل کار جریان داره، یعنی بازسازی که شروع شده به خاطر مردم است و یک چیز است که تا یک وقت مردم هم تکلیف هستن. تا که زحمت نکشی راحت نمیشی. یک زحمت میکشن خانهشان آباد. یک چیزی که برای ما یک چیزی که چیز کنن که یک سرپناه برای ما جور کنن یا بتن یک چیز پول بتن که ما جای خانه کرا بتیم یا گیرا بگیریم یک چیز کنیم. خودم دیگه خدا مهربان است ان شاء الله که خدا توفیق بده ان شاء الله. خوب است صحتان خوب است؟ بیا یک کمکی بیا پیشتر. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ نام خود چی است؟ اسیب الله. این خانه از خودتون است؟ از کاکایم است. از کاکایت است؟ بله جانم. خودت اینجا خانه نداری؟ از ما کوچی 20 داشت. خب اون طرف است جانم. چرا به خاطر کمک هم تخریب کمک میکنی تو؟ خبر شدیم که امروز میان چپکاری میان بازم کاتشان کمک کنم. یک چیز است که امی تخریب که خودتان انجام بدین باز امی خشت و هر چیز که میمونه دیگه او خراب نمیشه نه؟ او را میتونین صحیح سالم مثلا پیش دیگه نفر به خراب بشه ما میتونیم مثلا خودم ما جور تیار خوش تو چیزایش ببریم. جانم. یعنی باز میشه که بفروشین یا به درد بازم به درد بخوره یک جای دیگه که مثلا چپک کنن این چیز که نفر میخره. خب خوش تو مثلا شیشه و چوب دستک چیزایش. کاکایت هم فروخته بود یه سری یک کسی یک یعنی خودش شروع نه دیگه من خودم باز جورش میکنم نفروختم. جانم. کدام جای مانده؟ کدام قسمت از خانه مانده است تقریبا؟ همین چیزی که قدر رفت یک چندش هم چند متر تقریبا رفته بود تقریبا؟ حالا مترش نکردم دیگه 20 متر جانم. زیاد جای است. والا دیگه اینجا باز قیمتای خانه چطور است؟ قیمتاش بلند است یا چطور؟ مثلا کسی که بخواد که بخره خوبه. قواله شرعی داشته باشه یعنی قیمتاش بالاست نه؟ سر سرک هم است، یک جای بسیار خطرناک هم است نه؟ بازار داخل است. حالا گپ خاص تا فعلا از قیمتاش چیزی نگفتن دیگه سرک کارو جو کنید باز گپ میزنن جانم. جایی که سرک تیر میشه یک
سرک معیاری دیگه، قیمتایش میره بالا بالا میره. و فعلا هم جایی که هست بسیار یک جای مرکزی است، به این خاطر هم شاید قیمتایش کمکی بالا باشه. تا فعلا دیگه مثلا قیمت چیزی یا کسی نفروخته یا چیزی نگفته همین سرک جور شه و قیمت اگر مثلا قیمت دیگه باشه دشن میشه. درباره همین سرک سازی که فعلا در شهر کابل در هر جای کار جریان داره، چی نظر داری؟ که بخشی نمیست که مثلا اینجا خانه تخریب میشه و بخش دوم که مثلا اینجا یک آبادی هم صورت میگیره. حالا بهترین کار میکنن دیگه، مثلا این خانه غریبان که کسایی که غریب است پیسه کرای خانه و چیز ندارن به ما یکم مشکل است. کسایی که مثلا پیسه دار است این خانه نش میره خانه دیگه میگیره، همین غریبا یکم مشکل است. به نظرت اگه به مردم همین خسارت شبته همین خانه که خریدن یا قواله شرعی میتونه همین خسارتش مثلا بهت خوب میشه دیگه برشون و دیگه هم آبادی میشه ان شاء الله. شهر کابل ما گل گلزار ساعت میشه. بدون شه قربان زنده باشی. کار برام والا زنده باشی، بخیر باش. درنو لیدونکو نورون نظرونه تاسو واوریدل، یو خو تخریبات سره کیږي، هغه خپل کارونه پر مخ باندې وړي. یو غوښتنه چې دغه مشهور مشر یا دغه کاکا تاسو واوریدل هغه دا و چې هغه کورونه چې په تخریب کې ځي، بعضې کورونه داسې دي چې هغوی یا توان نه لري چې کرایه ورکړي. په کابل ښار کې په اوس وختونو کې د کورونو کرایهګانې ډېرې لوړې شوي دي او د دوی غوښتنه هم همدا وه چې دغه کرایهګانې که دولت وکولی شي، اسلامي امارت دغه کرایهګانې لږ راټیټې کړي او دوی وکولی شي چې په راحته باندې ډاډه زړه باندې یو ځای کې په مناسب ځای کې خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. فقط همدغه موضوع د پام وړ ده او باید په نظر کې ونیول شي. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای باندې باید رسېږي. تر بلې چې زامن الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.